روسیې پر کیف د توغندي او بې پلوټ الوتکو برید وکړ. څو تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د اګست په لومړۍ روسیې د شنبې په سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف کې د پلاستیک توغندي او بې پلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي چې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 تنه پکې وژل شوي او 10 څخه زیات نور ټپیان دي. د اوکراین چارواکو ویلي بریدونو د ښار په څو سیمو کې د استوګنې ودانیو، ګودامونو او نورو ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. ژغورونکي لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې کسانو د ژغورنې هڅې روانې ساتي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه وغندل او ویل چې هیواد د خپلو ښارونو د دفاع لپاره لا زیات هوایي دفاعي سیستمونو ته اړتیا لري. بل خوا روسیې تر اوسه د دې بریدونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو اونیو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د توغندیزو او ډرون بریدونو کچه لوړه شوې او جګړه لا هم دوام لري. ګرانو کتونکو، د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، باریک زه پلیز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو په لوی الله سپارم.